سره یو کړي مولا سنا او زهنا دا وطن په جوړولو کاروان دی منظم مخدز مثبت مدګمنا دا وطن په جوړولو کاروان دی سره یو کړي مولا سنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ما تهم خواجه تاسنا خوب دزي اجل خوب سامو تختار Tur estar que tur zulpan ma
الله عليه وسلم ثم يدعو الله ما شاء. أول سنة اللهم يهب المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل حاجات ذكر يهب المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. kalau kita terdiam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mustaqil dari Allah Jalla Jalaluhu tahayul wajiblah insan sahaja wala asma berputar dari syukur tanah sahuri Allah wala asma berputar khalid ya kalau kita no dakwah orang tercampur itu baik itu musliman atau dakwah berpara cakap harus hal tertib dalam program berasa. Hari sahabat cuma Islam rawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ayat hari itu Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarhamna ala ahad. Allahumma arhamni wa Muhammad ma arhamni wa sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat wa'ala awal firman laqad tahajjas wasi'a disebut tadi Allah Jalla Jalaluhu itu Muhammad akan mahdud kaya wasa terjangkau ini mahdud adalah harus saya doa kalau tertahu قدرمنت حازمين لك سلام جمهور الرئاسة المعلومة بدي دنياك اسمع قسم خلق راغلي داس خلق جهاوي بد انبياء کرام څخه انکار کول داس خلق جهاوي بد فرشتو څخه انکار کول داس خلق جهاوي بد باس بعد الموت څخه انکار کول داس خلق جهاوي بد قرآن کریم څخه انکار کول حتی باس خلق هم دی دنیا ته راغلي جهاوي د الله رب العزت وحدانیت څخه هم انکار کړي لیکن ترنه پورې داس څنګه دنیا ته نه راغلي چې هغه د مرګ څخه انکار وکړي دا ځکه چې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس هغه د مرګ ذائقه څکونکې ده یعنی هر یو څه فرمایي محترم سامعین دا کوم آیت کریمه چې ما تاسو په حضور کې آیت کریمه کې الله رب العزت فرمایي موږ تاسو د همدغه خالق څخه پیدا کړی او بیرته همدغه خالق نه نباسو او بیرته همدغه خالق څخه پیدا کړو دویم ځل قدرمن حاضرینو د دې آیت کریمه مفهوم دا دی منها خلقناکم یعنی لومړني خلقیت بشر هغه د خالق څخه شوی چې هغه آدم علیه السلام وفيها نعيدكم او بیرته موږ تاسو همدغه خالق نه نباسو هغه داسې چې کله یو شخص مرشي نو د هغه خپلوان راشي دغه هر شخص راوړي او خلک یې مرباسي خفي کړي ومنها نخرجكم تارة أخرى د دې آیت کریمه د دې جز مفهوم دا دی چې موږ تاسو دویم ځل د قیامت په ورځ پیدا کولو همدغه خاورې څخه لپاره بدلې ورکولو د نیک عمل او د بد عمل اوس که چېرې انسان د الله جل جلاله عبادت کوي د الله جل جلاله المغفرة رجوعي صلاة الذكر أو صلاة الإنسان حرام نؤيا الإنسان عبادة الذكر نؤيا الإنسان دعاء الذكر لا يسكن الإنسان دعاء الذكر قبل دعاء الذكر أو عبادة الذكر لا شاء لك سأل الله عليه السلام कि इंसान चले या रब्बी और इंसान को आमद लगा मुसाइला करे कि अल्लाह जल्ल जलालहू इंसान को आमद लगा नबी अलैहि सलाम फरमाए कोई इंसान के हराम नहीं करे और कोई इंसान के हराम नहीं जाने सका इसके बारे करे और कोई इंसान के हराम मसला में जुर्म करे मैं अल्लाह जल्ल जलालहू इंसान को आमद लगा अल्लाह जल्ल जलालहू इंसान इबादत न करे हमदा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये अल्लाह मसला तमाम उदास अमल
دا حدیث را متوسل دی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجد طرف ته لشکر ورځي نو لشکر چې ولاړ راغی د بني حنیفه د قبیلې حسب وي او راوستي د نمونه ورته او د مسجد نبوي په یو سپین باندې وته دا قسم تماما بن آثار کله چې دوی په وسطني باندې وتړي نو نبی علیه الصلاة والسلام ودته تشریف راوړي او ورته فرمایي ما عندك یا تماما ستاسو رسېدي سماما مطلب دا دی ستاسو ما په اړه کې څه ګمان دی چې زه به ستاسو رسېدو فیصله کوم نو بیا سماما ورته وویل زما سره خیر دی او زما ستا په باره کې دا ښه ګمان دی چې ته خو د خلکو سره ظلم نه کوې او پر خلکو احسان او انعام کوې او که ته چېرې ما قتل کړې نو تا به یو مینې معنا سره قتل کړی وي او د دې بدله بیا زما قوم ضرور به صبر اخلي او که ته چېرې زما سره احسان وکړې نو بیا به تا به یو شکرګزاره بنده سره احسان کړی وي او که ته هر څومره مال غواړې زه به هغومره مال درکړم نو نبي عليه الصلاة والسلام دغه سمانه په هغه حالت کې پرېښو یو ځل ولاړې کله چې سبا ورته راغی او بیا ورته وفرمایل ما عندك یا تماما ستا سره څه دي تماما مطلب ستا زما په باره کې څه ګمان دی چې زه به ستا سره کومه فیصله کوم د بیا ورته وویل زما هغه ګمان دی کوم چې مې پرون تا ته وویل نبي عليه الصلاة والسلام دی بیا په هغه حالت کې پرېښو او ځل ولاړې کله چې دریم سوال بیا ورته راغی بیا ورته وفرمایل نبي عليه الصلاة والسلام ما عندك یا تماما ستا سره څه دي سماما د بیا ورته وویل زما هغه ګمان دی کوم چې مې پرون درته ویلي وو نو نبي عليه الصلاة والسلام یې حکم وکړ او ویې فرمایل اطلقوا تماما سماما خلاص کړي صحابه کرام والا خلاصه کړي نو چې کله خلاص کړي او دی د مسجد نبوي څخه ووتې د مسجد نبوي پر څنګ باندې یو کوچنی د کجورو باغ هلته څه ناڅه وولې ورغلې هغې ته بس وصل وکړې راغلې د نبي علیه الصلاة والسلام پر وړاندې وویل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق حسنة. أيها المؤمنون تأملوا في هذه الوعد الرباني حياة طيبة في الدنيا وجزاء أوفى في الآخرة.
العمل الصالح لا يقتصر على الصلاة والصيام، بل يشمل كل خير يقصد به وجه الله من بر الوالدين وصلة للأرحام وإصلاح بين الناس وتعليم للجهال وحسن خلق مع الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي في الله، يزكي النفس ويطهر القلب ويجلب البركة في الرزق وراحة في الزميل وسكينة في النفس. كم من إنسان عاش بنعيم المال ولكنه حرم عليه طمأنينة القلب لأنه افتقد العمل الصالح، العمل الذي هو يعطى للإنسان اطمئنان القلب. وأما ملأ صحيفته بالأعمال الصالحة فهو في سعادة حقيقية وإن كان فقيرا في ظاهر الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم فانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. تأملوا أيها الأحبة كيف أن العمل الصالح يمتد عمله حتى بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، اعلم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا العمل. فاغتنموا أعماركم وأيامكم وأنفاسكم قبل أن تقال يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها المؤمنون، ما أجل أن نختم يومنا ونحن قد زرعنا فيه عملا صالحا ولو كان بسيطا. تبسمت بوجه أخيك صدقة، أزلت أذى عن الطريق صدقة، أطعمت طائرا جائعا صدقة، ودللت إنسانا ضائعا صدقة. وأخيرا يا عباد الله، لنحافظ على الأعمال الصالحة ولا نستصغرها، لأن الجبال من الحصى، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن كل لحظة تمر وهي فرصة للعمل، فإن لم تستثمروها فتكون وبالا على صاحبها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لعمل تحبه وترضاه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، واجعل آخر أعمالنا خواتمنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور Dar
مهمه شوې ځکه چې اسلامي امت د بېلابېلو چیلنجونو فکري یرغلونو سیاسي ستونزو او اخلاقي انحطاط سره مخ ده. په دې شرایطو کې علماء مسؤلیتونه ډېر زیات او پراخ دي. دلته یې ځینې مهمې ذمهواريانې ذکر کوو. د علماء کرامو اولینه ذمهواري د دیني علم تبلیغ او اشاعت ده. علماء مکلف دي چې اسلامي علم امت ته ورسوي، د قرآن حدیث صحیح تعلیمات امت ته ورسوي، تر څو امت د ناپوهۍ له تعلق راوباسي او د بلغوا عني ولو آیه عملي مصداق وګرځي. د علماء کرامو دویمه ذمهواري د فکري یرغلونو مقابله. په نړۍ کې بدون مفکوري، سیکولرزم، الحاد، کمونیزم او نور غربي افکار د مسلمانانو فکر ته نفوذ کوي. علما باید دا مفکوري وپېژني او منطقي، علمي او شرعي دلایل سره یې رد کړي. درېیمه ذمهواري د علماء کرامو امت ترمنځ وحدت ته کار کول. علما په دې مکلف دي چې د مسلمانانو ترمنځ وحدت ته کار وکړي، لکه څنګه چې الله عز وجل په قرآن مجید کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همداشان نبي عليه السلام فرمایي يد الله على الجماعه. همدغه علما دي چې د مسلمانانو د کمزورتیا د اسبابو کې هغه اصل سبب چې هغه تفرق دی. مسلمانان نن د مذهب، قوم، سیند، لسانیت په دغه باندې مختلف پرېکړې شوي دي. که مسلمانان چېرته یو ځل متحد شي نو انشاءالله هغه دور بیا راژوندی شي د اصلاح عبدالعزیز دور چې حیوان ته ظلم نه شي ورکولی. یو واقعیت راځي و د وخت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یوه شپه پاڅېده او د خپل ولس د غمخوارۍ لپاره په کلي په کوڅو کې ګرځېده. وایي چې کوڅو کې ګرځېده ډېر ستړی شو. وایي دیوال ته په دې کوڅه کې دیوال ته تکیه ووهله او کېناسته. له دې کور له خوا نه یو څه جنجال غږ راغی. عمر رضی الله عنه ور ونیو. یوه ښځه خپله لور ته وایي وایي لورې په شیدو کې اوبه واچوه چې دا پیسې ډېرې وکړي. عمر رضی الله عنه تاسو ته معلومه ده څومره عادل باچا ته څه ویل. نو هغه په هغه وخت کې ویلي چې شیدو کې به اوبه نه اچوي. یو څوک چې د الله تعالی د احکامو ته ژمن پاتې شي او د الله تعالی احکام په سترګو ومني، هغه به هېڅکله غلا نه کوي، هغه هېڅکله حرام نه خوري. نو دلې خور خپلې مور ته وایي وایي مورې وایي عمر رضی الله عنه له دې نه منع کړې ده، زه دا کار نه شم کولی. دا مور په جواب کې ورته وایي چې شپه ده عمر رضی الله عنه به مې نه وي، عمر رضی الله عنه به اخبار چېرې وي؟ په شیدو کې اوبه واچوه سپین شوي او عمر رضی الله عنه باندې سکه ونیول. نو دا لوري په جواب کې مور ته وایي که عمر رضی الله عنه نشته الله تعالی په انتصار ولاړ ما نه هغې نه حیا ده چې زه په شیدو کې اوبه واچوم او حرام. ګورې مسلمانانو الله تعالی چې موږ او تاسو ته حدود او سرحدات ټاکلي دي چې له دې نه به تجاوز نه کوو. ځکه یو کار چې الله تعالی موږ ته حرام کړی هغه باید په مینه وکړو. یو کار چې موږ ته حرام کړی هغې نه باید اجتناب وکړو. یو ډاکټر ډېر مشفقه لکه الله چې ته مریض یې ډاکټر ته ورسې او ډاکټر درته مریض ولري چې دا شیان به نه خورې، عقلن ته پیسې نه لرې، ښه مالداره دي، که
والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر على خير خلقه محمد